بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، د الماني ژبې مینوالو، هیله لرم چې ټوله جوړ روغ اوسئ، ژوند چارې مصروفیتونه مو پخیږي، د صحت جامې مو په تن وي. دا دی د وعدې سره سم الماني په پښتو یو هفتنی وړیا کورس چې د الماني ژبې له اساساتو سره ستاسو د بلدتیا په موخه دایر شوی دی. لومړی درس یې راپیلوو. هیله ده چې تاسو توجه وړ وګرځېږي او یو شی ځینې زده کړئ. د دې چون الماني ژبه یو غټه ژبه ده او زده کړه یې په میاشتونو وخت نیسي، ولې د اساساتو سره د اشنایي په پار موږ دا غوره وبلله چې دغسې یو څو لنډ کلیپونه جوړ کړو او بیا په څو درسونو باندې تقسیم کړو، ستاسو سره شریک کړو. تاسو ته به لږ تر لږه هغه یو څه اشنایي به مو ورسره پیدا شي دغه ابتدایي درسونو سره. لومړی درس یې په دې شکل راپیلوو چې هره ژبه په پیل کې دغه ژبې د الفبا څخه را شروع کېږي او د الفبا زده کړه یې تر ټولو اساسي او لومړی کار دی. هم په همدې موخه د الماني ژبې الفبا هم زموږ تاسو د لومړي درس یوه برخه ده. راځو د الماني ژبې په الفبا باندې شروع کوو. د الماني ژبې الفبا هم د انګلیسي ژبې د الفبا په څیر دي، خو په یو څه توپیر سره، او هغه توپیر تقریبا تر ډیره پورې د دغه حروفو په ادا کولو کې دی، په اوازونو کې دی، چې اوازونه یې بیا نسبت انګلیسي الفبا ته څه نه څه توپیر لري. مثلا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y او Z. تاسو ګورئ دا د الماني ژبې د الفبا هغه حروف دي، په دې کې چې ډېر په اصطلاح هغه د انګلیسي څخه اوازونه ډېر جلا دي، هغه لکه ها ده چې مثلا په انګلیسي کې اچ ورته وایي، ولې په الماني ژبې کې بشپړ یا اواز تغییر شوی دی، ها ورته ویل کېږي. بل هم لکه د انګلیسي ج چې دې ته بیا په الماني کې یوت ویل کېږي. بل هم لکه د انګلیسي وي چې دې ته بیا په الماني ژبې کې فاو ویل کېږي. بل هم لکه د انګلیسي ډبلیو چې دې ته په الماني ژبه کې وی ویل کېږي. او بل هم لکه د انګلیسي وای چې دې ته په الماني ژبه کې اوپسیلیون ویل کېږي. دغه اوازونه تقریبا په مکمل شکل ورڅخه جلا دي، خو نور تقریبا هغه ډول دي، لږ څه فرق پکښې کې شته چې هغه تاسو ته په دې برخه کې ډېر ښه واضح شو. تاسو کولی شئ چې د ځان سره تکرار کړئ، څو ځله هغه تکرار کړئ او په ښه شکل یې زده کړئ او حروف یې په ښه شکل ادا کړئ. د الماني ژبې په الفبا کې د دې حروفو باوجود 4 نور حروف هم شته چې هغه پر دې باندې اضافه کېږي او هغه د دې څخه په لږ څه توپیر سره یا اواز تغییر کوي. مثلا هغه دغه 4 توري دي چې دې ته املاوت حروف وایي. املاوت حروف په الماني ژبه کې البته دغه 3 حروف دي. یو حرف چې به دی هغه بیا اس چت دی، هغه بیا املاوت نه دی، یوازې املاوت حروف دغه 3 دي چې دا اول ا املاوت ده، اج املاوت سي، دا ای ویل کېږي. څنګه ویل کېږي؟ دا مساوي کېږي په ای سره. مثلا موږ څنګه وایو؟ داسې لیکو چې ا املاوت دا ای د ای په شکل تلفظ کېږي. دا او املاوت څنګه تلفظ کېږي؟ مثلا دا داسې تلفظ کېږي. ښه، دا او تقریبا داسې چې په دې شکل دا تلفظ کېږي. او
او املاوت هم تقریبا همدغه ډول تلفظ کیږي، خو د دې هغه د حروف ادا یا تلفظ ډیر سره نږدې دی. مثلا دا هم داسې تلفظ کېدلی شي که موږ داسې ووایو په دې شکل سره. نو دغه درو حروفو ته په الماني ژبه کې املاوت حروف ویل کېږي چې دوی پر سر باندې دوه ټکي لري، دغه یې سمبول دی. او دا په الماني ژبه په ډېرو لغاتونو په ډېرو ځایونو کې کاریږي، ولې د دوی د حرف ادا د دغه الفابیت څخه نسبتا جلا ده. مثلا دا آ ده، خو که چیرې املاوت سي هغه ای ویل کېږي. مثلا دا او ده، خو که چیرې املاوت سي هغه څنګه ویل کېږي؟ او. او مثلا دا چې شته دا او ده او، دا که املاوت سي دا هم تقریبا او ویل کېږي. دا دوه تقریبا اوازونه ډېر سره نږدې دي. په څه شکل نو سره کولی چې تاسو سره بیل کړو، خو تقریبا هغه دغسې سیم ټو سیم دغسې یو څه اندازه ورته والی لري. البته کله چې په لغات کې تاسو ورسره مخ شئ بیا ادا په دې شکل سره کېږي. یو بل حرف، یو بل سمبول چې موږ په الماني ژبه کې ورسره مخ کېږو هغه دغه سمبول دی چې دې ته اس زد ویل کېږي. اس زد، اس زد معنا ډبل اس، یعنی دا د ډبل اس معنا ورکوي. کله چې دا په یو لغات کې تاسو ووینئ، په یو لغات کې درته راسي، نو تاسو به هغه د ډبل اس په شکل ادا کوئ، یعنې د اس اواز به ورکوئ، د سین اواز به ورکوئ. صحیح؟ دا په دې شکل سره شول. په دې شکل سره موږ تاسو د الماني ژبې الفابیت چې د آ څخه تر څ پورې او ضمناً املاوت حروف چې هغه درې حروف وه، آ املاوت، او املاوت او او املاوت، چې آ املاوت سي ای، او او دا هم او ویل کېږي، او اس زد دا مو زده کړل. مخته ځو، فوکاله حروف وایو. فوکاله حروف دا لکه په انګلیسي کې واول حروف یا غږ لرونکي حروف، الماني ژبه هم فوکاله یا واول حروف لري، او هغه آ، ای، ای، او 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 دي. د دې سره په څنګ کې یو بله موضوع چې هغه مرکب حروف دي. ستاسو د لا زیات معلومات لپاره غواړم دا یادونه هم درته وکړم. مرکب حروف هغه چې موږ وایو چې یو ځای راسي څه ډول آواز ورکوي. صحیح؟ مثلا کله چې د ای مخته ای توری راسي، د ای مخته د ای حرف راسي، هغه همیشه په آی سره تلفظ کېږي. په چی سره؟ په آی سره، یعنې د آی آواز ورکوي. او د آ مخته چې او راسي هغه همیشه په آو سره ویل کېږي، یعنې د آو آواز ورکوي. او د ای مخته چې ای راسي، د ای مخته چې ای راسي هغه همیشه څنګه ویل کېږي؟ بیرته مساوي کېږي په ای سره. یعنې دا که زه داسې تاسو ته ولیکم مثلا په دې شکل سره، د ای مخته چې ای راسي هغه همیشه بیرته په ای سره کېږي. او که د ای مخته او راله هغه بیا څنګه ویل کېږي، څنګه ادا کېږي؟ اوی. د اوی په شکل سره هغه ادا کېږي. لکه مثلا راځو یو څو مرکب، یو څو مثالونه یې وایو د دې تورو. مثلا دا څنګه باید ادا سي؟ ال ا او، لاو. ګوره دا ځای کې تاسو وګورئ، موږ تاسو او او لرو، موږ دلته ویلي چې او او د او آواز ورکوي. لاو، کاو. صحیح شو؟ کاو. او دا هم ناو. ګوره ناو په دې شکل سره ویل کېږي، په دې شکل سره ادا کېږي. د دې سره په څنګ کې رابرسو د بل مثال ته. په دې مثال کې تاسو وګورئ، د ای مخته ای راغلی ده، د ای مخته چې ای راسي کوم آواز ورکوي؟ دلته ګوره موږ تاسې مخکې وویله د ای مخته چې ای حرف راسي هغه د آی آواز ورکوي، لکه لای. ګوره دا لای ویل کېږي. موږ وویله چې ای مساوي کېږي په آی سره، ال خو خپله د لام آواز ورکوي، ای مساوي کېږي په آی سره. لای، کای.
دا درس هغه کسانو ته ډېر اسانه دی چې انګلیسي ژبه یې زده وي. مثلا د انګلیسي ژبې په حروف باندې اټلیسټ لږ تر لږه پوهېږي، د هغو دپاره دا ډېر اسانه تمامېدلی سي، ځکه دغه الفابېت ډېر د انګلیسي ژبې د الفابېت سره نږدې دي، مثلا اکثریت تورې، نو ځکه د هغو دپاره اسانه ده چې دغه حروف ادا کړي. مثلا دلته لایسو، کایسو او دا هم نای، صحیح. بل موږ ای او وویل، ای او موږ ویل د اوی اواز ورکوي، صحیح. راځو په مثال کې تاسو ګورئ دا مثال ته، مثلا ای او لوی، دا بیا لوی ویل کېږي، لوی. کوی، کوی، دا بیا نوی. دا کوی او دا هم نای ادا کېږي، نای. بل موږ تاسو وویل چې ای همیشه مساوي کېږي په ای سره، لکه لی، که څنګه ویل کېږي لی، کی او دا هم نی، لی کی نی، صحیح. ولې؟ ځکه چې موږ ویلي دي مخکې له چې ای تاسو ګورئ دا د ای توری سو او دا هم د ای توری سو، ای مساوي کېږي بېرته په ای سره، یعنې بېرته همدغه اواز ورکوي، لی کی نی، صحیح. په دې شکل سره موږ دا حروف هم زده کړئ چې دا دوه توري څنګ پر څنګ راسي، یو د بل سره نږدې راسي، کم اوازونه ورکوي. نور د مفرداتو اوازونه خو انشاءالله زه باوري یم چې د اکثریت کسانو به زده وي، چې د هغه د الف اواز ورکوي، ب د ب اواز ورکوي، س د سین اواز ورکوي، د دال د ډال اواز ورکوي، ای هم د الف اواز ورکوي، مثلا اف د ف اواز ورکوي، گ د ګاف اواز ورکوي، ه د ه اواز ورکوي، ای بیرته د ی اواز ورکوي، البته الف زیر اواز ورکوي، صحیح. یوت د ی اواز ورکوي، کا د کاف اواز ورکوي، ال د لام اواز ورکوي، ام د میم اواز ورکوي، ان د نون اواز ورکوي، او د وو اواز ورکوي، پ د پ اواز ورکوي، کو د کاف، ار د ر اواز ورکوي، اس د سین اواز ورکوي، ت د ټ یا د ت اواز ورکوي، دا هم د او اواز ورکوي، فاو د چی اواز ورکوي، فاو د ف اواز ورکوي، عربي ف. و د وو اواز ورکوي، اکس خپله د اکس اواز ورکوي، اوپسیلیون هم په ځینو ځایو کې د وو اواز ورکوي او په ځینو ځایو کې خپله د انګلیسي د وای اواز هم ورکولی سي، او څټ د څ اواز ورکوي. ښه، رابسو مخته ځینې مثالونه یې اوس موږ تاسو وایو. په مثالو کې لا هم موږ تاسو ته د الفابېت اوازونه ډېر ښه څرګندېږي او ډېر ښه راته واضح کېدای سي. زه بخښنه غواړم، کېدلی سي چې دا درس لږ څه سره ګډوډ وي، هغه ځکه چې د دې هغه جوړ ما یو څه ناوخته وکړي، وخت مې ډېر نه درلودلی، نو داسې یو څه مې ارجنټلي سره تنظیم کړي دي. نو خدای دې وکړي چې تاسو سر په خلاص وي. ولیکم بیا هم پوښتنه درلودله، کولی سي چې هغه ما ته د شخصي میسج د لارې ولېږئ. ښه، رابسو مخته. دا خو نو هغه توري وو چې موږ ویل کم اوازونه ورکوي. اوس به راسو مرکب تورو ته. مرکب توري چې مو هم وویله، د هغه څخه وروسته بیا کولی سو چې موږ ځینې لغاتونه تلفظ کړو یا ادا کړو چې دا په څه شکل سره دا ادا کېږي، ویل کېږي، په څه شکل سره په اصطلاح پروناونس کېږي، تلفظ کېږي.
همیشه چې تاسو په الماني ژبه کې د اس مخته د فوکاله حروف څخه یو حرف ووینئ، هغه که آی، که ای، که ای، که اوی او که اوی، دا همیشه د چی آواز ورکوي؟ د زی آواز ورکوي. د اس مخته که چیرې آ راسي، یعنې د فوکاله حروفو څخه یو حرف، هغه که آی، که ای، که ای، که اوی او که اوی، همیشه د زی آواز ورکوي. لکه زومر. زومر یعنې دوبی. تاسو په دې لغات کې وګورئ، په دې اسم کې د اس مخته او راغلې ده، ځکه یې نو د زی آواز ورکړی دی. په قوس کې مې هغه تلفظ ورسره لیکلی دی. زومر یعنې دوبی. زومر. صحیح؟ یا هم لکه زانه. ګوره دلته بیا د اس مخته آ راغلې ده. زانه. زانه معنا پیروي. یو شی چې تاسو ورته توجه یې، یا یوه نکته چې تاسو باید په فکر کې هغه دا ده چې همیشه چې کله په الماني ژبه کې په اکثریتو اوقاتو کې، په اکثریتو وختونو کې دغه ها، دا ها چې د یو اسم په مابینځ کې راسي یا د یو لغات په منځ کې راسي، هغه خپله د هې اواز نه کوي، هغه پکښې ورکېږي، پکښې پټېږي. اوس دا داسې نه ده کېږي چې تاسو وایاست چې زه نه ویل کېږي، بلکې زانه. دا د ها اواز مې پکښې پټ کړي. دا دغسې جوړ دی، د اصل یې دغسې دی. ها کله چې د یو لغات په مابینځ کې راسي، تر ډېره پورې هغه پټېږي، مدغم کېږي. یعنې دغه د آ په حرف کې ورکه سوه. زانه. اس آ د زی آواز ورکوي. زانه. صحیح؟ پیروي. یو بل نکته چې تاسو فکر ورته اړوم هغه دا ده، مخکې وروسته یې هم وایو، په الماني ژبه کې همیشه که چیرې د یو اسم یا د یو لغات په پای کې د ای حرف راسي، هغه داسې جمپ خوري. یا لکه په عربي کې ځینې دوستان که چیرې عربي ژبې قرات ویلي، یا د عربي ژبې قرآن کریم تجوید کې ویلي، قلقله چې ورته وایي، چې پر یو حرف باندې قلقله موږ وکړو. صحیح؟ نو هغه داسې ادا کېږي، 2 ځله ادا کېږي. صحیح؟ نو دلته هم دغه ای چې ده، دا چې کله د یو اسم په پای کې راسي، هغه جمپ خوري په اصطلاح. زانه داسې ویل کېږي. صحیح؟ دلته بیا یو بل مثال، په دې مثال کې د اس مخته ای راغلې ده، البته د اس مخته چې ای راسي، بیا هم د زی آواز ورکوي. ولې موږ تاسو دلته ویلي وه که آی، که ای، که ای، که اوی او که اوی، همدغه اول حروفو څخه چې هر یو راسي، هغه د زی آواز ورکوي. لکه زینفول یعنې معنا لرونکی. صحیح شو؟ زینفول. یا هم په بل مثال کې د اس مخته ای راغلې ده، دا څنګه ویل کېږي؟ زیر. صحیح؟ یعنې ډېر. یا هم لکه په دې بل مثال کې د اس مخته او راغلې ده، زوپه یعنې شوروا. دلته هم د زی آواز ورکوي. یو بل مرکب توری هغه دا چې د اس مخته که همیشه پی یا ټی راسي په الماني ژبه کې، یا پی راسي یا ټی راسي، هغه همیشه په شین تلفظ کېږي. لکه شټودنټ یعنې زده کوونکی. تاسو وګورئ د اس مخته ټی راغلی ده، ځکه نو د شین آواز ورکوي. شټودنټ یعنې زده کوونکی. یا هم لکه شپیګل، د اس مخته پی راغلی ده، د شین آواز ورکړی دی. شپیګل یعنې هنداره. یا هم لکه شپانین یعنې هسپانیا. یا هم لکه شټاو، د اس مخته چې ټی راسي د شین آواز ورکوي، شټاو. او د آ مخته او چې راسي، هغه بیا د آو آواز ورکوي. مخکې چې مو وویل شټاو یعنې بیروبار. ښه. بل مرکب توری سیها همیشه په الماني ژبه کې د چی آواز ورکوي؟ هغه دغه مختلف آوازونه ورکوي. شین، کاف، خې، چې، مختلف آوازونه ورکوي. یعنې په ځینو حالاتو کې د شین آواز ورکوي، په ځینو کې د کاف، په ځینو کې د خې، او په ځینو کې حالاتو کې هم د چی آواز ورکوي. دا لکه په دې ډول، ګوره ایش یعنې زه، دلته یې د شین آواز ورکړی دی. ایش یعنې دا اصلا داسې ایش ویل کېږي. ایش. صحیح؟ یا هم لکه په دې بل مثال کې
6. ګوره دلته بیا د کاف اواز ورکړی دی سیحه. یا هم په بل مثال کې لکه بوخ، بوخ یعنی کتاب، دلته بیا د خې اواز ورکړی دی. یا هم لکه په کاوچ کې کاوچ، دلته بیا د چې اواز ورکړی دی سیحه، د چې اواز ورکړی دی. ښه، یو بل مرکب توري ت ای او. ت ای او چې همیشه په الماني ژبه کې دغه درې حروف تاسو ووینئ، دا د څیو په شکل ادا کیږي. څیو یعنې دا درې د څیو اواز ورکوي. لکه په دا مثال کې انټرناسیونال، انټرناسیونال، دلته ت ای او د چی اواز ورکوي؟ د څ اواز یې ورکوي. انټرناسیونال یعنی نړیوال. یو بل مرکب توري چې هغه تر ټولو ډېر په الماني ژبه کې ډېر زیات کارول کیږي او هغه اس سی ها ده. اس سی ها همیشه د شین اواز ورکوي. موږ داسې په انګلیسي کې وایو چې اس اچ همیشه د شین اواز ورکوي، او د انګلیسي ژبې په اکثریت ځایو کې چې د اس اچ لغات راسي نو هلته موږ شین حرف ادا کوو، خو په الماني ژبه کې بیا د اس اچ بدیل اس سی ها ده. اس سی ها همیشه په الماني ژبه کې په لغاتونو کې، په اسمونو کې، په جملو کې، په هر برخه کې چې موږ ووینو د متن، هغه همیشه د شین په څیر تلفظ کیږي. لکه شرنک، شرنک یعنی المارۍ، اس سی ها دلته د ش اواز ورکړی دی، د شین اواز یې ورکړی دی. یا هم لکه شون، شون، شون یعنی ښایسته، تاسو وګورئ چې اس سی ها بیا هم د شین اواز ورکړی دی. بل ت اس سی ها ده. ت اس سی ها همیشه په الماني ژبه کې د چ اواز ورکوي. یعنې دا څلور توري چې یو ځای راسي تاسو همیشه دې ته باید د چ اواز ورکړي. لکه دویچ، دویچ، دویچ یعنې الماني، الماني ژبې ته دویچ ویل کیږي. دلته ت اس سی ها د چ اواز ورکړی دی. یا هم لکه چوز، چوز د خدای په امان، دا په الماني ژبه کې د خدای په اماني ته یو ډول عمومي معمولي د خدای په اماني ده. چوز، تاسو وګورئ ت اس سی ها دلته د چ اواز ورکړی دی، د چ اواز یې ورکړی دی. ښه، ایګا، ایګې، ایګې همیشه په الماني ژبه کې کله چې د یو لغات په پای کې راسي، البته د لغات په پای کې، نو هغه د شین اواز ورکوي، خو شرط یې دا دی که د لغات په پای کې راسي. لکه بلیش، تاسو وګورئ بلیش، دلته ایګې د چ اواز ورکړی دی، د شین اواز یې ورکړی دی. بلیش یعنې ارزانه. یا هم لکه څوانڅیش، څوانڅیش یعنې شل، څوانڅیش یعنې شل. خو دلته یو شرط دا دی چې دا ایګې به همیشه هغه وخت د شین اواز ورکوي چې کله د یو لغات په پای کې راسي، اما که چیرې په مابینځ کې راسي بیا د شین اواز نه ورکوي. صحیح؟ ښه، اوس هغه قاعده چې ما مخکې تاسو ته ذکر کړله هغه سره اوس دا د مخ سولو ما اوس دلته تاسو ته راوړې ده چې په الماني ژبه کې کله چې د یو لغات په پای کې د ا توری راسي نو هغه په پښتو کې د ویلو پر مهال په پای کې ه اخلي. لکه جمع چې واخلي نه، یو دوه وارې وویل سي. لکه لمپه، لمپه، صحیح؟ لمپه څراغ ته ویل کېږي. نازه، نازه، د اواز جمع پر ووایي نه، داسې یو ډول، یعنې لکه په پښتو کې چې موږ داسې تلفظ لیکو نو په پای کې ه ورکوو. نازه پزې ته ویل کېږي. دا داسې نه ویل کېږي چې ناز، بلکې نازه. لامپ نه ویل کېږي بلکې لامپه. صحیح؟ په دې شکل سره موږ دا توري ادا کړه. یا هم دلته لکه په زوپه کې، زوپه شوروا ته ویل کېږي. زوپه، تاسو وګورئ دلته د ا حرف په پښتو کې د ه اواز ورکوي، دلته د ا ولې په پښتو کې معادل دی د ه سره. ښه، اوس راځو د لوستلو تمرین کوو. تاسو به دا لاندې اسمونه، دغه لاندې لغاتونه دا به ولولئ، تمرین به یې وکړئ. مخکنی درس به ټوله وګورئ، بار به تکرار کړئ او تر هغه وروسته به دغه
مثلا د دې څخه به زه تاسو ته فقط یو څو دانې نمونهي یو ځل درته تمرین کړم، دا نور به تاسو خپله تمرین کړئ. دا څنګه ادا کېږي؟ د دې تلفظ آبند، آبند. د دې بیروف، بیروف. دا سنت. او دا نور به بیا تاسو خپله څه کړئ؟ تمرین کړئ. زه به دا تاسو ته یو ځل ښکاره کړم چې دا تاسو بیا ولولئ. ښه، د اخري دوه علامه ورته لیکلي وو، خو دا نور به تاسو خپله درسره تمرین کړئ. نو درنو دوستانو، په دې شکل سره مو لومړی درس ارایه کړئ. خدای دې وکړي چې ستاسو څه ناڅه زده سوي. زما هیله او توقع دا ده چې د دغه فرصت څخه تاسو ښه استفاده وکړئ. که کومه پوښتنه وه کولی شئ چې زما سره شریکه کړئ. انشاءالله موږ د الماني ژبې لپاره کافي اندازه درسي توکي په واک کې لرو، علاقمندانو سره شریکولی شو. او زموږ هدف هم د هغه دی تر څو د خپلو هیوادوالو لپاره، هغه هیوادوال چې هغه د الماني ژبې زده کړه غواړي په خپل مورنۍ ژبه په ښه شکل سره تر خپل توان او وسه پورې هغوی ته د الماني ژبې درسي موضوعات ورسوو. دا زموږ هدف او هیله ده. خوښ و خوشحاله اوسئ. تر بل درسي ساعته پورې مو پر خدای سپارم. ښې چارې.